خیال بیکر کې د یو چا تصویر جوړوم کنه د خیال بیکر کې د یو چا تصویر جوړوم کنه عالم راشي د آشنا تصویر جوړوم کنه او دا چې راکاږم لوګې د سیګریټ پر لپسې دا چې راکاږم لوګې د سیګریټ پر لپسې دای په کرخو یو ناشنا تصویر جوړوم کنه او چاره ته وویل چې تصویر دې د ژوند اوخایه لګ قلم راخلم د بلا تصویر جوړوم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو قربا محمد شاه خان دلکش اظهر یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره مونږ دا هڅه کړې ده، دا زیار مو ویستلی دی چې پروګرام هغه شاعران راوچت کړو کوم چې په معیار باندې کار کوي، کوم چې د پښتو ژبې دپاره کار کوي. په دغه لړ کې راسره نن زلمی شاعر نوجوان شاعر ناست عماد الله عماد صاحب د دوی ژوند هم پښتو یو څو شعرونو ته هم ریکارډ کړو. ټولو نه مخکې ورته پروګرام پیرزونه کې هرکلی او سلامونه. السلام علیکم. ډېر زیاته مننه کوم چې په خپل پیرزونه پروګرام کې موږ له موقع راکړه. ډېر زیاته مننه. ستاسو هم مننه. عماد دې کې شک نشته دی ډېر مینوال به مو ځان له جوړ کړي وي د خپل شعر په وجه باندې، د خپلو خدماتو په وجه باندې، خو پیرزونې مینوال به مو په اول ځل باندې ګوري. دغه دپاره خپله پېژندګلو کړي چې عماد الله عماد څوک دی، د کومې سیمې سره تعلق ساتي؟ عماد الله عماد یم د سوات منګورې سره سنګوټک کلی دی، د هغې سره پاتې کېږم او د ټولنه چې کوم ده نو رڼا پښتو ادبي ټولنه سوات کې مونږ د خپل شعر او شاعري ادب دا کم هلې ځلې دي دا په رڼا پښتو ادبي ټولنه سوات کې کوم. صحیح. څه وجه وه چې عماد الله عماد د شاعرۍ ښکار شو؟ شاعري چې کې زما د ډېر وخت نه وه، د ډېر د ورکوټوالي نه وه، لکه مطلب د تاسو غټې د کلاس د وخت نه وه، د څلورم پنځم د وخت نه وه. څلورم پنځم د ظاهره خبره ده چې ډېر وخت وشو د هغې نو بیا په نهم کې داسې چل وشو چې ما خپل شاعري شروع کړه، خپل لیکل مې شروع کړل او تر دې دمه روان یو لا خپل هلې ځلې او څه کم شعرونه چې کم دي هغه کوو لا لیږیو او تمه لرم هیله لرم چې آینده ژوند کې به هم دغه شان د خپل هلې ځلې جاري ساتو. صحیح. الله دې وکړي چې دغه شان دی هلې ځلې جاري وساتي او پښتنو دپاره څه لیک وکړي او دوی ته ښه الفاظ راغونډ کړي. په څه شي مو ډېر زیات کار کړی دی؟ نظم باندې، غزل باندې، افسانه باندې، چاربیته باندې توجه مو څه شي له زیاته ورکړې؟ فعلحال خو صرف مې لکه په غزل کار ورته هم نشم ویلی ځکه چې لا کار خو هم دونه نه دی کړی، خو په خپل کم کوشش چې کم دی هغه په غزل کې دی او غزل خوښوم او غزل کې راله مزه راکوي، بس مین وجه دغه ده. نو غزل کې لکه خپل دغه کوم. تاسو له هم غزل مزه درکوي، زموږ پیرزونې مینوال هم غزل خوښوي، خو ښه نه چې خپل غزل راسره شریک یو خوندونه ترې واخلي. ارشاد اورو دغه غزل دی چې بلها مو د وشو چې نه وینم هغه په سترګو. بلها مو د وشو چې نه وینم هغه په سترګو، اوس نو ته ووایه چې څه به کوم زه په سترګو. او ټکور په زړه راله هم ږدي هم راکوي زخمونه. ټکور په زړه راله هم ږدي هم راکوي زخمونه، څومره په ناز کوي جانان مې یاو او نه په سترګو. مننه. او د سر په سترګو که دې نه وینم حیف نه کوم، د سر په سترګو که دې نه وینم حیف نه کوم، زه خو دې وینم لالي تل د زړه په سترګو. او شعر دی چې بنجاري زرا زه په دې کوڅو همیش دغسې، بنجاري زرا زه په دې کوڅو همیش دغسې، پورې کوي دلته کې ټول ښکلي رانجه په سترګو. او عماده نور دې په جانان د حسن حد تمام، خو څوک یې ژوندي په سترګو، څوک یې مړه په سترګو. عماد نور دې په جانان د حسن حد تمام، خو څوک یې ژوندي په سترګو، څوک یې مړه په سترګو. مخکې دې هم اورو دغه بل غزل به درته ووایم ارشاد چې څه بې اختیاره مې په زړه باندې درزا راځي. څه بې اختیاره مې په زړه باندې درزا راځي، دا ستا په خوله چې یاره نوم کله زما راځي. او بلها مو د وشو چې زړه له مې دوکه ورکوم. بلها مو د وشو چې زړه له مې دوکه ورکوم، نن که رانه شي خو سبا به خامخا راځي. مننه. او شعر دی چې دا ستا ورک شوی تصویر ګورم کمره لټوم. دا ستا ورک شوی تصویر ګورم کمره لټوم، نری نری زړه مې خوږېږي هم ژړا راځي. او شعر دی چې د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی، د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی دی، هغه ته ووایه چې کور دې کینې دا راځي.
او مننه د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی دی هغه ته ووایه چې کور دې کینې دا راځي او هسې بس درنه تېرېږي پام کوئ ما ده هسې بس درنه تېرېږي پام کوئ ما ده ځواني چې لاړه شي نو کله بیرته بیا راځي. واه زبردست. الله دې ستاسو ځواني کې برکت واچوي چې دغه شان د لیک زموږ دپاره کې. عماد د سکرین په شا باندې د کیمرې نه تر شا عارف تابان ناست دی او د هغې فرمایش دی چې دې نه د مینې په هکله تپوس وشي. ډېر خلک شعر د حالاتو په وجه باندې لیکي، ډېر خلک وایي چې یاره شاعر به مینه کړې وي بیا په شعر باندې مجبور شوي. ستاسو قصه څه ده؟ محبت یا مینه مو کړې ده او که نه؟ محبت مینه څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ پښتو رواج دی او پښتو کې موږ دا خبرې لکه مطلب داسې کولی هم نه شو. زه به دغه خبره وکړم چې مینه خو د ژوند سره یو تړلې رشته ده. په کم ژوند کې چې مینه نه وي هغه ژوند نه وي. لکه که څوک د خپل ژوند نه لاسین ځي نو هغه په ژوند کې یو مینه ختمه شي الو به د خپل ژوند نه لاسین ځي که نه. زما چې کومه مینه ده د خپل رشته دار او د خپل مطلب زما پلار زما مور زما تره سره نو دغه شان. او تاسو کومه مینه یادوئ نو هغې لا نه ده کړې. صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو دغه مینه دغه شان برقراره پاتې شي. عماد نور هم د نڅاورو مینوالو په انتظار دغه یو بل غزل ستاسو مینوال د ډالۍ کومه چې ورله سزا د ستمونو عجیبه ورکوم ورله سزا د ستمونو عجیبه ورکوم د ملاقات جانان لبیا نوی نیټه ورکوم او چې را ژوندي کړم روایات د پښتنې مینې مې چې را ژوندي کړم روایات د پښتنې مینې مې اظهار کوم د لاس نښه آینه ورکوم. او شعر دی چې د ګړۍ ستنه به هم وي لکه زما بېدمه د ګړۍ ستنه به هم وي لکه زما بېدمه زه کله کله په دې خیال ورله دمه ورکوم. مننه. د ګړۍ ستنه به هم وي لکه زما بېدمه زه کله کله په دې خیال ورله دمه ورکوم. او که د ولاړ طالب په شان په ځان قابو نه لرم که د ولاړ طالب په شان په ځان قابو نه لرم خو بیا هم خپل زړه له د صبر حوصله ورکوم. مننه. او یار نه د سترګو شراب اخلم یو ګوټې ما ده یار نه د سترګو شراب اخلم یو ګوټې ما ده او په بدل کې ورله ټوله میخانه ورکوم. واه ډېر ښکلی. عماد یو غزل به راسره بل شریکوئ خو دا غزل نه مخکې درنه یو پوښتنه کوم چې د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي دي؟ استاد مو څوک دی او کتاب به مو راځي او که نه؟ استاد زما زه به ووایم چې بلا استادان دي خو په دغه کې زما په شاعرۍ کې اوله کې زما سره عادل رحمان ډېره مرسته کړې ده. وهمي ورکزی دی، بریال یوسفزی صاحب دی، دغه شان نور زما استادان ډېر شی دي. خو دغه ذکر قابل ذکر دی چې زه یاد کړم ځکه چې زما سره ډېرې مطلب زما سره ډېره مرسته کړې ده په دې شاعرۍ کې. صحیح. وروستی غزل له سره شریک یو پروګرام راغونډ دغه غزل دی چې رانه لاړې جدایۍ ته مې سم ډېر وجړل چې رانه لاړې جدایۍ ته مې سم ډېر وجړل د خپلې برخې زندګۍ ته مې سم ډېر وجړل او خپل غرې ونیولي اوازونه تمبېدل راپسې خپل غرې ونیولي اوازونه تمبېدل راپسې خپلې کمرې کې تنهایۍ ته مې سم ډېر وجړل. مننه. او پکې آبادو محلونه د ارمان خوړنګ شو پکې آبادو محلونه د ارمان خوړنګ شو د زړه په ښار کې بربادۍ ته مې سم ډېر وجړل. او شعر دی چې ځکه دې سکمه چې بې خوده شم سګرټ وروره ځکه دې سکمه چې بې خوده شم سګرټ وروره خدای کې خپلې رسوایۍ ته مې سم ډېر وجړل. او ځمکه په اوښکو مې لمده شوه نو شینکي پیدا شو ځمکه په اوښکو مې لمده شوه نو شینکي پیدا شو ما د قات کې وچکالۍ ته مې سم ډېر وجړل. ډېر ښه شعر. عماد جانه ډېر داد واخله ډېر داد ومنه او الله دې وکړي چې آینده دپاره عماد الله عماد یو ښه او جوور سوچ والا عماد الله عماد جوړ شي. پروګرام پرځونې له دې وخت راکړو موږ سره د ناستې وکړو د ناستي او د وخت راکولو مو یو جهان مننه کوو. ستاسو مننه کوم چې ماله مو وخت راکړو ځکه چې دا زما دپاره د اعزاز خبره ده چې زه په پیرزونې کې نن ستاسو سره میلمه شوم نو ډېره زیاته مننه کوم. ستاسو مننه ډېره مننه قدرمن شي ملګرو. دا عماد الله عماد صاحب چې تاسو ته خوندور شعرونه غزلونه واورېده انشاءالله ستاسو به خوښ شوي وي. بیا به ملاقات کېږي ملګرو. تر هغې دمه چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ.